محصلینو تاسو خو به اکثره غیر متأهلین یی خو علم دومره خوند لري وی چا ښځې ناستې وي ډېرې ښځې مجلس یې کو نو د ښځو ویلې چې دا پلانکي مولا ښځه خو ډېره بختوره ده ځکه د مولا ښځه ده خلکو کې خو دا مشهوره ده چې مولایان ښځې ښې ساتي او نورو ښځو باندې میړونو نورې ښځې کړې وې بنې درلودلې نو دا غلې ناسته وله څه یې نه ویلې چې خبرې خلاصې سوې ورته ویلې وی تاسې خو بنې لرئ ضره خو تاسې څه خبر یی هر کتاب د ما د میړه د ما لکه 4 بنې داسې دي کله چې مولا کتاب راواخلي یا معلم یا استاذ کتاب راواخلي او چې هغه ګوري نو دومره دې ته توجه وي ټوله توجه یې له ښځې نه راواوړي نو هغه حق نسي ادا کولی نو دا رښتیا وي محصلینو ورونو کله کله وی پلانکي هم دویمه ښځه کړې ده نو وي ډېر ښه مولا ده ښه مولا سره دویمه ښځه نه کیږي نه حق نسی ادا کولی فیه ما فیه ځکه د انسان ټول دماغ چې په کتاب مصرف سي نو بیا نوره به نه درته وایم زه کیدی سي پوه سئ عاقلانو نو الله دې مونږ عاشقان د علم جوړ کي د ما یو کتاب د نیل المفاتیح د دې نیل المفاتیح مقدمه ده تقریبا 8 یا 10 مقدمې دي هر یو بیل بیل نو دغه عشاق د علم هلته ما یو ډېر اوږد بحث کړی ده من اراد منکم على ان یقف ببسط هذا المسأله فلیرجع هناك نو الله دې مونږ د علم مینان جوړ کي الله دې مونږ د علم سره محبت پیدا کی او علما وی دا علم څه ده د انسان دوه ښکلاوې دي یو د انسان د صورت ښکلا ده دلته یو ښایسته ناست وي هر سړی ورګوري خو هغه ښایسته چې باطن یې خراب وي بد اخلاقه وي نو د هغه د ظاهر بدرنګه کوي که څومره ښایسته وي چې بد اخلاقه وي څوک ورسره محبت نه کوي خو که یو سړی څومره بدرنګه وي خو چې باطني او علمي ښکلا ولري هر څوک له هغه سره محبت کوي تاسې که فکر وکئ په د افغانستان کې به ډېر محبین دي چا وي د علم ظاهر به ډېر وي او که د حسن ظاهري به ډېر وي او که د علم باطني د باطن نه د ښکلای باطني محبین به ډېر وي او که د ښکلای ظاهري د ظاهري ښکلا وله ډېر دي یو حقیقت ده د باطني ښکلا وله ځکه جاحظ معتزلي او عالم تیر سوی ډېر ښه ملا تیر سوی معتزلي ده جاحظ معتزلي جاحظ یې ځکه ورته ویلې جاحظ رډي ته وایو موږ سترګې داسې راوتلي وي تاسو څه ورته وایه سړی ستوني کې راونیسي سترګې داسې راوځي غټ سترګی خو ښایسته یې زوی مړیا غټ سترګی نه رټ سترګی صحیح ده موږ ورته رډی وایو داسې سترګې راوتلي د فارسي چی میگین شما لق لق آفرین نو سترګې داسې راوتلې وې جاحظ معتزلي ډېره خرابه سوقی وه دومره خرابه سوقی وه یو ورځ چا راوسته د یوې ښځې راوسته ښځې هغه ته ویلي ول یو سړي ته وایي ما ته یو تصویر جوړ که وایي څنګه تصویر درته جوړ کم وایي د شیطان تصویر ما شیطان څه لیدلی ده نو جاحظ معتزلي په لار روان د ښځې راونی وي تا سره مې کار ده هلته یې چې راوست ورته ویلې ها کذا دغسې ای رقم نو ښځه لاړله جاحظ معتزلي حیرانه سو چې دا څه پیښه وسوه وی دا د څه دپاره دلته راوتی څه درته ویلې وي ما ته شیطان صورت راته جوړ که تی راته راوستلې چې شیطان دغسې دومره بدرنګه سړی و خو الله د علم سره دومره مینه ورته پیدا کړې وه علما وایي کتابونو کې جاحظ معتزلي به چې کله کتاب پیدا که اخیسته به یې دا د ده عادت و چې بازار ته به لاړو
کتاب فروش ته به یې ویلې دا کتابخانه دې دومره وخت ماته په اجاره راکړه، په اجاره به یې ورکړه، بس هلته به کتاب فروش ته به یې وځله دیجې نه کتابخانې نه به تر څو نه وته چې ټوله کتابخانه به یې مطالعه نه کړله بیا به وته. دومره الله د علم. نو خو نن هر چا جاهز معتزلي سره محبت ته ځکه علم یې درلوده. علم ښکلا باطني ده، کله چې باطني ښکلا د ظاهري حسن سره یو ځای سي نو بیا خو بیخي ډېر خوند کوي. خو که ظاهري ښکلا نه وي باطني ښکلا هم راسي دا هم بیخي ډېر نادر خوند کوي. تاسو خو په خبر پوهېږئ که نه؟ نو الله عز وجل دې مونږ او تاسې د علم مینان جوړ کي، د علم مو دې الله او علماو رښتیانن هم علم پسې بیخي ډېرې ستړي تېرې کړي دي. انشاءالله بیا که یو ورځ وله تر څو خو مې یو څو ورځې سته بیا به یو ورځ د علم دا د چې علماو څومره ستړي علم پسې تېرې کړي دي نو د ابوذر غفاري رضی الله عنه خبر هم له همدې قبیلې نه وه. علم پسې ستړیا وله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. محصلینو ورونو داسې په دین کې سوي دي یوه میاشت مزل د یو حدیث دپاره سوی ده. جابر ابن عبدالله صحابیو دی د مدینې منورې نه مصر ته لاړو. ګوره مصر افریقا ده. یوه میاشت مزل یې وکړه، دروازه یې وټکولی، وایي من فی الباب، څوک یې؟ وی جابر یم. او ورته راووت، وی چېشته راغلی؟ و یو حدیث تا د رسول الله نه اورېدلی، هغه حدیث راته ووایه. نو حدیث یې ورته وویلې. نو د یو حدیث دپاره له مدینې نه مکې ته تللی وو. نن موږ داسې زړه تنګې غوندې چې یوه میاشت یې راباندې تېره کړله کورو ته هم نه پرېږدي. څومره علم مو د ځان سره زده که. د موږ په اسلامي نړۍ کې یو عالم تېر سوی ده، هغه نومیږي علامه ابن ابي منده اصفهاني. دی چې کله سفر ته لاړ 40 کاله یې تېر کړل سفر پسې علم پسې. 40 کاله بعد کور ته راغی، خو مازې خو نه و راغلی. 40 کاله بعد چې دی کور ته راغی 40 اوښانه بار د علم یې کور ته راوړ. 40 اوښانه باندې بار د استادانو نه چې علوم لیکلي ول، د کتابونه ترې جوړ کړي ول 40 اوښانه بار. اوښ څومره غټ بار وړي؟ دا ټول د کتابونو نه بار کور ته راغی. بیا یې وروسته له هغه نه واده موږ د دغه عالم ډېر کتابونه اوس نشته ده. ما سره خپله یو کتاب سته الفوائد 2 جلدونو کې ابن ابي منده اصفهاني. نو تاسې چې اوس بیرته بله ورځ ته کور ته ځئ نو څه شی به وړئ ځان سره؟ نو هغه 40 کلونو کې 40 بار د اوښانو وړي ول. نن موږ د علم سره شوقونه دومره شاته تللي دي که نه، بس ټول شوق مو د نورو شیانو سره پیدا سوی. تحمل الشدائد فی الله. یو جهادو هغې ته ذات الرقاع ویلې. ذات الرقاع جهاد ته صحابه لاړل. 6 کسان به د صحابه وي. ابو موسی اشعري وي 6 نفره صحابه به موږ په یو اوښ سپرېدلو، لمبر به مو یو وارې به د یو نمبر بیا د بل بیا د بل بیا د بل. پښې مو تڼاکې سوې وې، پښې مو داسې تڼاکې سوې وې چې د پښو نوکان مو وغورځېدل، ټوټې مو راخیستې وې، په پښو مو تاو کړې وې. رقاع ځکه ورته وایي، رقاع ټوټې ته وایي. له پښو نه به م ټوټې تاو کړې وې، نوکان مو وغورځېدل او پښې مو داسې تڼاکې سولې. دومره ستړي تکلیف مو تیر که. یو اوښ د 6 نفرو ته رسېدلی وو. دومره ستړي تکلیفونه ول چې الله عز وجل په لاره کې صحابه رضی الله عنهم هغوی برداشت کولې.